لوګر د کابل سویل لوري ته 15 کیلومترۍ کې پروت ولایت دی. په تیره اداره کې دلته ډیری ولسوالۍ له مخابراتي خدماتو پاتې وي، مګر د اسلامي امارت په واکمنېدو سره مرکز او ولسوالیو کې 11 نوي مخابراتي سایټونه لګول شوي چې په دې سره لوګر کې د ټولو مخابراتي شبکو د سایټونو شمیر 15 ته رسیږي. په ورته وخت کې د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین د 9 نوي مخابراتي سایټونو د منظورېدو خبره کوي او وایي چې سږ کال مخابراتي سکتور څخه شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. شروع د 1402 کال مالی کال نه تر دې دمه موږ تقریبا 14 میلیونه له سکتور د مخابراتو نسي مختلف بخشونه دي، مختلف مدیریتونه دي. مدیریت د پوسټ ده، افغان ټیلیکام ده، آی ټي ده او اترا ده. په دغه بخشونو کې موږ مجموعاً 14 میلیونه څه باندې عواید لرو. دا ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د لوګر ولایت اکثره سیمې د 3G او 4G مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلي دي.